د نن ورځې څو مهم او ډیر تازه خبرونه. دا ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو د نن ورځې له حالاتو خبر شئ. میر رحمان رحماني سرچینې وایي د ولسي جرګې پخوانی رئیس میر رحمان رحماني اسپانیا کې د بین الپارلماني اجلاس 143 ناسته کې د افغانستان د پارلمان په استازیتوب خبرې کړې دي. دفاع وزارت د دفاع وزارت لوی درستیز وایي د تیر نظام د ملي اردو منصوبین چې په کوم جرم کې ښکیل نه وي کولی شي اسلامي اردو ته راشي او خپلې دندې پیل کړي. افغانستان بانک د طالبانو سرپرست حکومت مرکزی بانک تاییدوي چې دوی افغانستان سره د بشري مرستو لړ 14 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. مرکزی بانک نن پنځشنبه په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې دغه مرستې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازندوی یا دفتریایي نامه له لارې دوی ته رسیدلي دي. حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی له عبدالله سره کتلي دي. د مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله دفتر وایي چې له حامد کرزی سره په دې لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت وروستیو سیاسي تحولاتو او د دایمي ثبات د ټینګښت په تړاو بحثونه او د نظر تبادله کړې ده. په پای کې همدا خبر چې نن د پښتنو د یو وتلي مبارز عبدالصمد خان اسکزي د 48 تلین په مناسبت کویټه کې لویه ولسي غونډه وشوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لخوا جوړې شوې دغې غونډې ته د ګوند مشرانو د عبدالصمد خان اسکزي پر ژوند او مبارزې سربیره پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.